سایت افشار آمدیم به خاطر گرفتن تذکره الکترونیکی. دیگه این تذکره الکترونیکی که است بسیار سهولت است به مردم. یک هفته میشه که خودم آنلاین ثبت نام کردم در این پروسه. دیگه یک هفته بعد بر من زنگ زد از مرکز افشار و اینجا آمدم به خاطر بایومتریک شدم و این تقریبا 1.5 هفته میشه که باز بر من زنگ زد. امروز آمدم به خاطر تذکره الکترونیکی و امروز تذکره الکترونیکی خود را گرفتم. از این پروسه حمایت میکنیم و این پروسه که است بسیار شفاف است در مرکز افشار و از این ما بسیار خوش هستیم. کارمندش بسیار زحمت میکشه دیگه با زودترین فرصت تذکره را بر ما در اینجا داد. مرکز توزیع تذکره الکترونیکی افشار یکی از مراکز اداره ملی احصایه و معلومات با تعداد پرسنلی که داره 106 تن می باشد. خدمات ما به طور آنی می باشد و طوری ما خدمات ارائه می کنیم. تمام بود فراهم آوری سهولت برای مراجعین در نظر گرفته. ما می توانیم در یک روز هماهنگی صورت بگیریم برای مراجعین، اونا را تماس می گیریم، می خواهیمشان به مرکز با پروسس اسناد. حتی ما میتونیم که در یک روز هم بخش چک اسنادشان رو تایید کنیم و با بایومتریک معرفیشان کنیم. بعد از بایومتریک و ثبت دیمو بوی آنها اونا را باز ما یک وقت مدت میاد مشخص میتیم به خاطر عرض تذکرهشان. در طول یک هفته نهایتا ما تذکره آنها را به چاپ ارسال کرده دوباره به ما تسلیم داده میشه و چاپ آنها بعد از یک هفته نهایت 6 روز مراجعین میتونن تذکره خود را اخذ کنند. نن زه وروسته له یو مودې نه چې بایومتریک او د تذکرې الکترونیکي دپاره مو ثبت نام کړی و. خوشبختانه د هغې تذکرې د ختم او د چاپ نه وروسته د تسلیمېدو دپاره دلته له فامیل سره راغلی وم او خوشحاله یم چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د احصایې ادارې دا ابتکار وکړ چې د افغانانو دپاره یو ښه سیستم الکترونیکي تذکرو سیستم را ایجاد کړ او ټول افغانانو باندې د غږ کوم چې د الکترونیکي تذکرې واخلي تر هغو یو ښه احصایه د افغانستان دولت او د افغانستان د وګړو هم معلومه سي او ترڅنګ یې راتلونکي کوم برنامې چې د دې تذکرو په اساس سره تنظیم کیدای سي د هغه له جملې نه انتخابات چې هغه به ډېر په شفاف ډول سره وي او هېڅوک به نسي کولی تقلب او نه به سي کولی چې له جعلي کارتونو او جعلي اسنادو نه کار واخلي.